دغه مارکیټ چې د شهیدانو چوک څخه د حبیبي واټ په خوله کې موقعیت لري د کلونو راهیسې د استملاکي ستونزو له امله پاته و چې بالاخره اوس یې د تخریب چارې پیل سوې. د کندهار ښاروالۍ سکټوري رئیس مولوي نور الباقي وایي د یاد مارکیټ پر استملاک او نورو رغنیزو چارو باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د شاوخوا 2 اونیو په جریان کې به یې چارې پای ته ورسیږي. ډېر مصرف یې راغی، استملاکي مسایل راغی، د استملاک او د جوړښت دواړه تقریبا 10 میلیونه افغانۍ کېږي چې په دې باندې نړېدل، خو انشاءالله العزیز په 2 ورځې کې کېږي. دغه څه خو ممکن نشته، جوړېدل به 1 هفته 2 هفتې الی 3 هفتې وخت غواړي. ښاریان د دغه مارکیټ د تخریب له چارو څخه ځکه خوښ دي چې په وینا یې په سیمه کې زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. دوی وایي دغه نقطې به د ښار په مرکزي ساحه کې ډېره بېنظمي جوړه کړې وه چې له امله یې زیاتې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدې. زه خوشحاله یم چې د وطن د آبادۍ لپاره دا کار وشي. ډېر ښه کار دی، ډېر ښه اقدام دی. الله دې دې ته خیر ورکړي او دا کار انشاءالله هغه دې شروع کړي. دا ډېر ښه اقدام دی. ستونزې ډېرې زیاتې وې، ولې په وارو وارو دغه سړک بند شوی دی. ډېرې ستونزې، یعنې د اختر په شپو کې دغه ځای په وارو وارو بند شوی، یعنې ترافیک هم نه سوی کولی چې دا ځای خلاص کړي، ولې رش زیات و. ډېر مشکلات یې جوړ کړي وو. نو دا خو بیخي د ښار منځ دی، د شهیدانو چوک دا لار تنګه وه. په دې سره به لار ډېره پراخه شي، د ښار خلکو ته به ډېره اساني راسي، ستونزې به ډېرې ستونزې به حل شي، د ټکرو مخه به ونیول شي، د ترافیکي پیښو مخه به ونیول شي. د ډېره پرې دا ډېره اساني ده. د حبیبي واټ دغه ساحه هغه وخت له تخریب څخه پاتې سوه چې د تیر جمهوري نظام د کندهار ښار د وخت ښاروال غلام حیدر حمیدي په یوه برید کې ووژل سو.